زابل کې د مرکز قلات ښار د پاکوالي په موخه عمومي حشر ترسره شو. دا د پاک ښار ساتلو ګډ حشر دی چې د قلات ښاروالۍ او اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امریت له لوري په لاره اچول شوی چې د دولتي مسؤلینو ترڅنګ عامو خلکو هم پکې برخه اخیستې. د قلات ښاروال د یاد حشر پر مهال وویل چې له حشر څخه یې موخه د خپلو دودونو راژوندي کول او ترڅنګ یې د قلات ښار له واټونو څخه د کثافاتو لرې کول ترڅو یو صفا چاپیریال رامنځته سي او د ټولنې ټول وګړي په دې وپوهیږي چې د ښار پاک ساتل یوازې د حکومت دنده نه بلکې عام ولسونه هم باید له خپل دولت سره اوږه په اوږه کار وکړي ترڅو یو ښکلی چاپیریال ولرو. د دې مطلب دا شی دی چې دا ښار کول دا د وخت زموږ د وخت د سپینږیرو د آباو د اجداد د وخت څخه د یو اتفاق او د اتحاد یو دغه راته پاته دی دود راته پاته دی. نو ځکه موږ په دې ښار کې د اشر پیل کړی دی د خپل ځوانانو په همکارۍ او په همغږۍ سره. نو موږ هغه د خپل آباو د اجداد دود راژوندی کوو او ښار به پاک ساتو ان شاء الله. بل لوري د قلات ښاریان د ښاروالۍ او اطلاعاتو فرهنګ ریاست له یاد اقدام څخه خوښ دي او وایي چې دوی په دې ګډ حشر کې ځکه ګډون کړی ترڅو عام ولسونو ته عامه پوهاوی ورسوي او د خپل دولت سره ګډ کار کولو ته یې وهڅوي. د کمپاین څخه هدف دغه دی چې ترڅو دغه ټول ملت ته ټول ولس ته دغه احساس وشي ترڅو ښار په خپله وساتي. دغه ښار پاکوالی یوازې د دولت مسؤلیت نه دی بلکې دا د ټولو عوامو مسؤلیت دی ترڅو خپل چاپیریال خپل غازیاناست دی خپل کوم ځای کې چې اوسیږي دغه باید پاک وساتي او ترڅو ساه ژوند وکړي. موخه او هدف مو د دې کمپاین څخه دا چې همغه ټولو خلکو ته عامه پوهاوی ورسوو ترڅو ښار منظم پاک وساتي. پاک چاپیریال کې څومره ګټې نغښتې دي هغه ورته بیان کړو د ناوړه ککړ چاپیریال زیانونو ته بیان کړو ترڅو خلک د امراضو څخه وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د قلات ښاروالۍ د ښار د ښکلا په موخه ګڼ پروګرامونه تر لاس لاندې لري.